د کندهار منډیګک غونډۍ هغه مهمه او لرغونې غونډۍ ده چې د افغانستان په تاریخ کې ځانګړي ځای او ارزښت لري. ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي چې په 1444 هجري لمریز کال کې د کندهار د منډیګک په غونډۍ کې علمي پلټنې وسوې چې د ارغنداو په وادي کې د 500 کالو پخواني مدنیت د آثارو نمایندګي کړې ده. پوهاند وایي چې د کندهار لویدیځ خواته د کشکین-خود رود چې اوس وچ سوی دی پخوا یې اوبه درلودلې او شاوخوا سیمې یې سرسبزه وې. دا غونډۍ چې 3000 کاله پخوا د وروستي ځل لپاره د استوګنې ځای و اوس د جوي پیښو له امله یو مخروطي شکل لري. د منډیګک لرغونې او تاریخي غونډۍ په اړه ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال وایي منډیګک اصلا یو غونډۍ ده، یو 10 متره لوړتیا لري. د کندهار د اوسني ښار په 50 کیلومترۍ کې د کشکین-خود او شاه مقصود غره ته څیرمه دا اصلا د ارغنداب او هلمند سیندونو ترمنځ د دوو سیندونو ترمنځ په یو حوزه واقع ده. او د کزال په نامه یو موسیو کزال فرانسوي لرغونپوه دلته کیندنې وکړي او جالبه ده چې استاد کوهزاد د کزال په گزارش په اساس لیکي چې په منډیګک کې له 1300 څخه تر 1500 پوړونو پورې د ودانیو یو داسې مجموعه ده چې یو پر بل باندې جوړ شوی او دا له تاریخي پلوه د وروسته بیا د مسعینک ته څیرمه ښارګوټي د اهمیت په شکل د څو تمدني دورو د ودانیو چې یو پر بل باندې بنا شوي وي دا په نړۍ کې د لرغونپوهنې له نظره خورا مهمې لرغونې سیمې ګڼل کېدلی شي. ښاغلي لیوال د منډیګک غونډۍ د پوړو جوړ شوو ودانیو په اړه وویل چې د تاریخ په اوږدو کې د بیلابیلو عواملو له امله د منډیګک غونډۍ یو پوړ ودانۍ ورانې سوي او په بله دوره کې بیا د همهغه خرابو پر سر بل پوړ ودانۍ جوړې سوي او انسانانو پکې ژوند غوره کړی دی. دلته درې خبرې دي. یو دا چې هغه هلته چې پوړ د زمانې په اوږدو کې انسانانو نوي ودانۍ رامنځته کړي وي هلته معمولا 3 پیښې کېدلی شي چې د یو نوي پوړ یا د نوي دورې د رامنځته کېدو لامل شي. طبیعي ستونزې لکه زلزلې، سیلاوونه، طوفانونه او نور طبیعي آفات چې یو سیمه له منځه وړي او بیا انسانان هلته یو نوی ژوند شروع کوي د پخوانیو مخروبو د کلوالو پر سر یو نوی ودانۍ جوړوي. دومره بشري پیښې دي لکه جګړې، جنګونه، اور اخیستنې او داسې نور چې ځینې سیمې له منځه ځي او بیا د همغو کډوالو پر سر نوي پوړونه جوړېږي. د ځمکې طبیعي تخریب یا د ځمکې پړسوب یو بل څه دی چې تاسو په دې پوهېږئ چې ډېرې لرغونې سیمې تر ځمکې لاندې موندل کېږي. دا د دې لپاره چې د ځمکې عوارض داسې وي کله کله چې ځینې مدني حوزې یا سیمې تیروي لکه خپل نسته کشکاج. د ارغنداو سیند حوزه داسې ده چې ډیره زیاته خاورینه ده او یو ځینې برخه کې غرونه هم داسې دي چې د منګ غوندې ډبرې لري. یعنی د ډبرو جوړښت داسې دی چې د زمان په اوږدو سره دا نوي پوړونه پرې جوړېدای شي
د همدې لپاره د منډیګک سیمه داسې وه چې یا د طبیعي پیښو له امله یا د بشري پیښو له امله یوه دوره هلته سیمې ویجاړې شوي دي او مګر انسانانو هلته بیا بله دوره ژوند شروع کړی دی په باندې بیا بله دوره ژوند پرې شروع کړی دی بیا بله او جالبه دا ده چې دا تر 1300 دورو پورې رسېږي. د افغانستان په تاریخ او تاریخي څېړنو کې د کندهار د منډیګک د غونډۍ څېړنې او د دغو څېړنو په پایله کې ترلاسه شوي آثار ډیر ارزښت لري. ښاغلی لیوال وایي چې د منډیګک غونډۍ څخه د ترلاسه شوو آثارو له مخې موږ وایو چې افغانستان 15,000 کلن تاریخ لري. منډیګک له څو ناحیو مهمه ده. یو دا چې دلته د لومړني کلیوال یا حتی نیمه ښاري ژوند نښې موږ پکې موندلی شو او دا 15,000 کاله پخوا دورې ته د یو منظم کلیوالي ښاري ژوند نښې څرګندوي. د همدې دپاره شاید د منډیګک د همدغه ځانګړنې دپاره موږ وایو چې افغانستان 15,000 کلن تاریخ لري. 15,000 کلن تاریخ په دې معنا نه دی چې دلته 15,000 کاله مخکې د لومړي ځل لپاره انسانانو ژوند شروع کړی، خو موږ ولیدل چې په ځینو نورو سیمو کې حتی تر 100,000 کالو پخوا پورې د انسانانو منظم ژوند شته. د منډیګک ځانګړنه ما مخکې وویل چې دلته دا تاریخي پلوه یو ښاري سیمه ده چې د هند او د منځني ختیځ ترمنځ پر یوه تجارتي لاره باندې آباد شوې ده. دلته د سرو یا د مسو یا هغه چې د برونزو او د فلزاتو د کارونې د لومړۍ دورې آثار هم پریمانه موندل شوي دي او دلته تر مسي لوښیو او وسایلو هاخوا لومړني خټین کلالي لوښي چې ښیي دلته انسانانو د لومړي ځل دپاره خټه پخه کړې ده او دا له تاریخي پلوه یوه ځانګړنه ده. همداراز دلته د خښتو نه لومړني جوړ شوي کورونه او هستوګنځي دي. داسې ښیي چې دغه وخت پورې دلته د خښتو ودانۍ هم تود شوې وي. لومړني داسې لوښي په منډیګک کې موندل شوي دي چې پر هغه باندې ظریفه نقاشي شوې او ډیزاین شوي دي. امریکایي لرغونپوهانو دلته د موندل شویو لومړیو مسي لوښیو کیمیاوي ازموینه کړې ده چې د کاربن 14 د طریقې پر اساس دا یې موندلي دي چې لومړني مسي لوښي دلته 2652 کاله تر میلاد مخکې جوړ شوي چې په دې حساب اوس یې عمر تر 4,000 او 600 شاوخوا کلونو پورې رسېږي چې دلته د لومړي ځل لپاره مسي وسایل جوړ شوي دي. نو دلته تر هغه پخوانی ژوند طبعا چې د 15,000 کلونو اوړي. جالبه دا ده چې د لومړي ځل لپاره دلته داسې مجلل ودانۍ هم جوړې شوي دي چې د ډبرینو پایو په وسیله د دالانونو ارتفاع ډیره لوړه ښودل شوې ده چې هلته د ګرمې هوا د پاره داسې ودانۍ جوړې شوې دي چې هغه په اوړي کې سړې وي. د دې سیمې بل اهمیت دا دی چې د اوبخور سیستم یا ترڅنګ د انسانانو په لاس جوړ شوی دی. یعنی موږ پخوا داسې ویل چې انسانانو د طبیعي سیندونو په څنډه ژوند کاوه او هلته له سیندونو څخه اوبه د څښلو او د حیواناتو دپاره استفاده کوله. مګر د منډیګک سیمه چې ډېر اهمیت لري هغه دا دی چې لومړی ځل دپاره انسانانو اوبه له سیند څخه یا له کاریزونو څخه راهنمایي کړي دي یا بهولي دي زراعتي سیمو ته. منډیګک ته زیرمه تر ټولو لرغوني کاریزونه هم موندل شوي دي چې د انسان په لاس کیندل شوي وو او دا
داسې ښیي چې دا یو منظم ښارګوټی و چې د اوبخور سیستم هم درلود او د منځني ختیځو د هندوستان ترمنځ د سوداګریزې لارې پر سر واقع و چې دلته به سوداګریزو کاروانونو دمه کوله، اوبه به ذخیره کولې او هلته دلته د لومړنیو کاروانسرایو ته ورته میلمستونونو نښې هم موندل شوي دي. په دې حساب لومړنی تمدني مرکز چې دلته انسانانو د تجارت، زراعت، اوبخور سیستم او د میسي لوښو د تولید او د مجسمو د جوړښت تر بریده پورې یو مدني ژوند درلودلی دی او عمر هم 15,000 کاله مخکې تر نن زمانې پورې رسیږي. هغه په همدغه مندیګک غونډۍ شاوخوا موندل شوي دي. همداراز ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي چې د منډیګک غونډۍ له میلاد څخه وړاندې د 4000 کال له پای څخه بیا د لومړي زرم قبل میلاد تر پیله پورې د ودانیو 15 مرحلې تیرې کړې دي. په آخري او پورتنۍ مرحله کې د غلي ګودامونه و چې پخڅه‌يي دیوالونه درلودل چې د سیند وادي د هړپه ګودامونو ته بیخي ورته و. همداراز په لوړ پوړ کې د ګودامونو د ساتونکو لپاره کوچني کوټه لیدل کیږي او په هغه کې یو څه خاورین لوښي او د ساتونکو مچلوغي او د هغې د خټو ګولۍ موندل شوي دي چې د دغو دفاعي څیزونو عمر له اوس څخه 3,000 کالو شاوخوا ته اټکل شوی دی. همداراز د غلې د ګودامونو تر ودانیو په خوا له مقعبو ډبرو څخه چت لرونکي خونې جوړې شوي دي چې د ودانیو په شمالي برخه کې د خوشتو ودانۍ هم شته. د ودانۍ مخته یو پراخ غولی دی چې شاوخوا یو څه کوچنۍ خونې شته او د لوی ماڼۍ نقشې هم ښکاري چې له اومو خوشتو څخه په نیم مخروطي ډول ودانه شوې ده او د خوشتو لوی ستنې لري چې په سپین رنګ انځور شوي او اوس هم د دې ستنو بهرنۍ منظره له برمه ډکه په نظر راځي. په دې ستره ودانۍ کې یو چاقو او د هډوکي لاستي او د ښکلو لوښو ټوټې او د ادیتا د خیر او برکت د رب النوع یو ماته مجسمه چې د بلوچستان او سین موندل سو مجسمو ته بیخي ورته دي له ډول ډول وسلو سره ترلاسه شوي دي. په منډیګک غونډۍ کې د څېړنو په پایله کې د ترلاسه سو لرغونو آثارو په اړه ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال وایي خزینه مجسمه یا پژې او د الوتونکو او حیواناتو مجسمه ګاڼې او ګڼ نور داسې آثار موندل شوي دي چې د قدامت له نظره او د تشابه له نظره هماغه چې موږ اشاره وکړه د نړۍ د دریمې تر ټولو لرغونې حوزې یا د سند حوزې د موهنجودارو له آثارو سره کاملا مطابقت لري. یعنی دغه د منډیګک مدنیت د موهنجودارو مدنیت سره همزولی. همداراز ارواښاد استاد احمد علي کوهزاد په خپل کتاب افغانستان د تاریخ په رڼا کې لیکلي چې د منډیګک په غونډۍ کې د ژوند په لومړي دورو کې ځینو خلکو د مالداري او کوچاني ژوند لاره او بیا وروسته ځای پر ځای او مستقر ژوند پیل کړی دي. همداراز د 8مې یا 9مې مرحلې پورې دوام کړی او د تیږو او خټو لوښي غوړوالی موندلی او په 8مه یا 9مه مرحله کې د تپې حالت عالی درجه ته رسیدلې دي. د دې مرحلې لوښي د بلوچستان د کوټې د قبل التاریخ له لوښو سره ډیر ورتهوالی لري. وروسته له هغه چې د منډیګک غونډۍ د 8مې دورې ودانۍ تقریبا له 20 متره د سمسورې سیمې له سطحې لوړه شوې وه، یوه نوې دوره یې په مجلله توګه منځته راوسته چې د هغې لویې ودانۍ د جوړښت نښې نښانې او په خوشتو جوړې شوې لویې ستنې د پام وړ دي چې تر میلاد 3000 کاله وړاندې د دې ودانۍ موجودیت د لرغون پیژندونکو د هشتیا لامل ګرځېدلی دی. همداراز په منډیګک
غونډې کې د څېړونکو لخوا پر انځور لرونکو لوښو او څیزونو سربیره چې د حیواناتو او مرغانو په انځورونو ښکلې سوي وه د انسانانو مجسمې د حیواناتو وړې مجسمې او ګاڼې هم موندل سوي دي خو ډاکټر څېړنوال عبدالغفور لیوال وایي چې په منډیګک غونډې کې تر سره سوي څېړنې کافي نه دي بلکې نورو څېړنو ته اړتیا شته چې د کورنیو او بهرنیو لرغونپوهانو لخوا باید ترسره سي ترڅو له منډیګک غونډې څخه ډیر نور لرغوني آثار او په زړه پورې معلومات ترلاسه سي. دا چې څومره څېړنې شوي دي په منډیګک کې هم اوس هم لکه د افغانستان هره بله سیمه ډېرې کمې څېړنې شوي یعنې د دغه مرموز او افسانوي مدنیت که زه ووایم 0% حقایق هم نه دي راسپړل شوي نو مبالغه به نه وي او دغه دلیل هم دا دی چې ګورئ په 1980 او 80 کلونو کې د لومړي ځل لپاره دلته څېړنې پیل شوې او په 1980 کې جنگ شروع شو په افغانستان کې په 1980 لسیزې په پای کې او هغه نه وروسته د 50 کاله کېږي چې په افغانستان کې جګړه او په لرو پراتو سیمو کې پراته لدی چې لباده مرغه یو شمېر غیر مسؤل غلو او قاچاقچیانو کیندنې کړي ځینې آثار لوټلي وي منظم لرغونپوهنیز علمي تحقیقات درېدلي دي زه فکر کوم چې که په افغانستان کې ثبات راشي افغانستان کې سلګونو حوزې داسې دي چې څېړنو ته ضرورت لري خو په دوی کې مهمه حوزې د شمال حوزې دي د کندهار د هډې سیمه د منډیګک او د کندهار د شاوخوا سیمې دي لښکرګاه د اوسنۍ نادعلي زرنج او همدارس نور ګڼې داسې سیمې شته دي چې هلته باید منظمې سیستماتیک څېړنې وشوه کله چې موږ وایو سیستماتیکې څېړنې چې ډېر لږ نه شو له بحث نه غواړم په دې باندې دا راونغاړم سیستماتیکې څېړنې په دې معنا چې تاریخي او لرغونې حوزې یو له بل سره اړیکې لري ما مخکې وویل چې د منډیګک حوزه د سن له موهنجدارو سره اړیکه لري د سیستان له نادعلي سره اړیکه لري حتی په اوسني پارس او ایران کې د مکران له حوزې سره نږدې اړیکې لري سیستان یو ډېره پراخه حوزه ده د غزني له حوزې سره اړیکې لري دا سیستماتیکې اړیکې د تشابه او د انساني لیږد رالېږد او انتقال او د بېلابېلو تمدنونو د جوړښت په مطالعې سره ممکن دی د آریایانو کوچ یوه مهمه مسله ده ځکه زه وایم چې دغه د یوې بشري مجموعې او د ګڼو پوهنو پر اړه کې باید دا څېړنې بشپړې شي منډیګک د افغانستان د تاریخي هویت او د لرغونتیا لپاره یوه ډېره مهمه حوزه ده ارواښاد احمد علي کوهزاد په خپل کتاب افغانستان د تاریخ په رڼا کې لیکلي چې په یوه ګوشه کې د منډیګک د غونډۍ نننی موقعیت انسان له حیرانتیا سره مخامخ کوي خو په لرغوني زمانه او تر تاریخ وړاندې دوره کې د ځای د کاروانونو د تګلارې پر سر موقعیت درلود او په مجموعي ډول د دوو سترو رودخانو د هرمند او ارغنداو ترمنځ دغه ټوله ساحه یو له هغو ساحو څخه ده چې تر تاریخ د مخه دوره کې افغانستان کې د ژوند او ژواک مهم مرکز ګڼلی سو